بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوم. ملګرو، د کلاس د شروع کېدو نه تاسو ته مخکې یو خبره کوم چې د پښتون قامي چې کومه جرګه ده هغه کې تاسو شرکت وکړئ. یعنی دا ځکه تاسو ته وایم په دې باندې ما تاسو ته ویډیو پیغام هم درکړو. دا ځکه زه تاسو وایم په پاکستان کې چې څومره غټي چینل دي یعنی په هغه باندې پابندي ده د پی ټی ایم په باره کې چې خبرې هغه وږي. نو که زموږ چینل ورکوټ می خو موږ بیا هم تاسو ته پیغام درکو خل خبرو چې مطلب د پښتون چې کومه قامي جرګه ده هغه کې تاسو ټول شرکت وکړئ. راځئ چې اوس خپل نننی کلاس شروع کو. پهلنی سنټنس موږ سره سره what return did I get. ما ته پکې څه ملاو شو. what return did I get. ما ته پکې څه ملاو شو. read my lips. زما خبره په غور واوره. read my lips. زما خبره په غور واوره. all are not like you. ټول ستا په شان نه دي. all are not like you. ټول ستا په شان نه دي. goodbye. د الله پامان. یعنی که تاسو چرته یو کس سره ملاو شئ او بیا تاسو ځئ نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ goodbye یعنی د الله پامان، یعنی تا باندې د الله امن، یعنی مطلب ته دې په امن کې. give it up. دا پرېږده. give it up. دا پرېږده. give it back. دا واپس کړه. give it back. دا واپس کړه. people are weird. عجیبه خلق دی. یعنی که تاسو چرته څوک یادوي یعنی چې دا عجیبه خلق دی یا څنګه خلق دی موږ وایو که نه په پښتو کې، نو په انګلیش کې تاسو ویلی شئ people are weird. time will tell. وخت به ښیي. یعنی که تا ته څوک وایي چې مطلب ته په دې څیز کې کامیابېدی نه شي یا ته دا نشي کولی او ته ورته وایې چې وخت به ښیي، نو په انګلیش کې ورته سمپل ته ویلی شي time will tell. یعنی وخت به ښیي چې یعنی زه به په راروان وخت کې مطلب څه کومه. count on me. په ما باور وکړه. count on me. په ما باور وکړه. hold my calls. ما ته زنګونه مکوه. یعنی که تاسو ته چرته یو کس په موبایل باندې ډیر زنګونه کوي یعنی مطلب تاسو ته کالز کوي نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي hold my calls. یعنی ما ته زنګونه مکوه. ملګرو، په دې ایډیټینګ کې د ما نه غلطي شوې، دا بیهیو نه دی، دا بیلیو دی. BELIEVE. بیلیو. بیلیو ان یور سیلف. په خپل ځان باور ساته. یعنی که موږ چرته یو کس ته وایي چې هلکه په خپل ځان باندې باور ساته، په خپل ځان باندې یقین ساته، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ بیلیو ان یور سیلف. یعنی ډېر خلک داسې چې مطلب هغو په خپل ځان باندې یقین نه ساتي، په ځان باندې یقین نه ښه تکړه خو مې په سبق کې هم تکړی، په نورو کارونو کې هم تکړی، خو هغو په ځان باندې هسې یقین نه. نو د موټیویشن دپاره که ورته تاسو وایي چې مطلب په خپل ځان باور ساته، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي بیلیو ان یور سیلف. pour some tea in this cup. په دې پیالۍ کې لږ چای واچوه. یعنی که تاسو چرته یو کس ته وایي چې په دې پیالۍ کې لږ چای واچوه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي pour some tea in this cup. که ته ورته وایي چې په دې پیالۍ کې لږ اوبه واچوه، نو په انګلیش کې ورته ویلی شي pour some water in this cup. یعنی تاسو ورته په اسانه طریقې سره ویلی شئ یعنی پور سم او بیا چې مطلب تاسو ورته کوم څیز یادوئ، یعنی که اوبه ورته یادوئ، که چای مطلب ټي ورته یادوئ، یعنی که یا یو بل قسم څیزي یعنی تاسو ورته هغه یادوئ او بس ان دیس کپ. یعنی دغه رنګې اسانه طریقه ده د دې د زده کولو لپاره. do the dishes. لوښي وینځه. یعنی که ته چېرته تاسو په خپل کور کې یاستئ او مطلب تاسو په لوښو کې خوراک وکئ، مطلب جام، کاسه وغیره، پتیله، یعنی دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو ډیشز. یعنی که ته چېرته چاته وایي چې لوښي وینځه موږ په پښتو کې وایي که نه، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ do the dishes. nothing feels right. څه هم مزه نه کوي. اکثر موږ په پښتو کې وایي که نه، هلکه موږ نه څوک تپوس وکړي هلکه څه صورت خال یا څنګه چل دی، او موږ وایي چې هلکه مړی څه مزه نه کوي، موږ وایي که نه په پښتو کې، نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ nothing feels right. safety come first. د ټولو نه اول احتیاط. یعنی که تاسو کم کار هم کوئ د هغې نه مطلب ټولو نه اول څیز څه شي چې تاسو به احتیاط کوئ. یعنی که تاسو یو کار کوئ مطلب تاسو به خپل ځان ساتئ، یعنی چې تاسو په دغه څیز کې خوږ نشئ، دغه کار کې خوږ نشئ. نو که ته چېرته یو کس ته وایي چې د ټولو نه اول احتیاط
یعنی مطلب احتیاط ټولو نه اول ضروری دی ځکه کو ته کم کار هم کې نو مطلب هغه کو ته چېرته احتیاط نه کړو احتیاط ونه کې نو ته پکې خوږېدی شي خو هغه کار به هم ونه کړي نو په انګلیش کې ورته ته سمپل ویلی شي سیفټي کم پاسټ anything could happen څه هم کیدی شي یعنی کو تا نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې مطلب دغه کار به څنګه کیږي او ته ورته وایې چې مطلب دې کې څه هم کیدلی شي نو په انګلیش کې ورته تاسو سمپل څه ویلی شئ anything could happen یعنی څه هم څه کیدی شي کیدی شي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. څنګه چې د کلاس په اول کې تاسو ته ما ویل چې مطلب د پښتون قامي چې کومه جرګه ده تاسو دې ته ځان راورسوئ په دې کې به ډېر غټ غټ خلک راځي په دې کې ما تاسو ته تفصیلي خبره کړې تاسو زموږ چینل ته تللی شئ تاسو هغه زما ویډیو کتلی شئ نو په هغې کې ما ستاسو لپاره یو غټ پیغام درکړی نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو خپل ځان دغه ځای ته راورسوئ او انشاءالله موږ به هم درځو یعنی که په تاسو ته په لاره کې څومره مسلې راځي یعنی دا ټولې خبرې تاسو ته ما په هغه ویډیو کې کړي تاسو هغه کتلی شئ خو بهرحال تاسو خپل ځان خامخا دغه ځای ته راورسوئ او هېڅ قسمه فکر مه کوئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. کو چېرته تاسو د پښتون قامي جرګې ته راځئ نو تاسو ما ته په کمنټ کې یس ولیکئ انشاءالله تاسو ما سره هلته ملاوېدلی هم شئ تاسو ما ته میسج هم کولی شئ او بهرحال تاسو به ما وپېژنئ نو تاسو زما هغه ویډیو ګورئ نو د هغې په ذریعه مطلب تاسو به ما وپېژنئ او بیا تاسو ما سره هلته ملاقات هم کولی شئ. د خپل ځان تاسو ډېر خیال ساتئ چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.